قدرمنو ما سره الفاظ نشته چې د دې بچیانو باره کې څه الفاظ ووایم، خو دومره به ووایم چې مینه ورکړو دې خلکو له، دې ماشومانو سره دی سره تعاون خامخا کوو چې جومات ته راځو چې دی ته سپک نه ګورو، دی ته بد رد نه وو. بیا خاص کر زمونږ دا ښکلي علما دا ښکلې پګړۍ په سر کړي دي، دی 8 کاله 10 کاله دا محنت کړی، دا منډې تړلې ولی دي، نو ځان د پاره نه دی ولی. بیا زمونږ ستاسو په جوماتونو کې پراته وي امامتي کوي، زمونږ ستاسو بچیانو ته تعلیم درکوي، سبق ښیي، درس درکوي، نو دی سره هم تعاون پکار دی او مینه ورسره پکار ده. خامخا دی سره ودرېدل پکار دي. دا زمونږ د سر سوري دي، چې دا نه وي بیا به زمونږ جنازه څوک کوي، چې دا نه وي بیا به زمونږ په قبر څوک ودرېږي. دا لغونه کې سوچ پکار دی.